داغي که عام نور اجازات نه لرئ بهترینه اجازه د فاتحه شریف ده خو هغې کې دا ده چې اووه کرتې به دا لوستلی کېږي اووه کرتې سره د بسم الله اولوله او بیا هغه بیمار باندې چې کم ځای خوږېږي خپلې لاړې راواخله په هغه اندام باندې داسې چوف که او بیا دا لاس پې داسې ومږه دا خپلې لاړې هم د هغه وجود ته ورسوه مسح پې وکړه که مار چیچلی وي که لړم چیچلی وي که هر قسم بیمار وي اووه کرتې فاتحه شریف د هغې دپاره علاج دی رسول الله مبارک فرمایي دا بسم الله الرحمن الرحیم دې کې د هرې بیمارۍ دپاره شفا پرته ده سوا د مرګ نه که د مرګ نیټه مقرره هغه بدلیږي نه او د دې نه سوا چې څومره بیماری دی یو په بسم الله الرحمن الرحیم کې د ټولو بیماریو شفا پرته ده معزز وګوره په دې کې ستا دغه ظاهري بیماری نسخې هم په دې کې پرتې او په دې کې د باطني امراض هم شفا ده که چاته د عقیدې کمزوري وي قرآن کریم دې راواخلي د دې زمانې د مولیانو خبرو پسې دې نه ځي قرآن کریم دې لولي که ټکه پوکه په معنا دې پوهېږي همدې قرآن کریم کې به دا ټولې عقیدې ورته راشي او دته به پته ولګي چې کومه سمه ده او کومه غلطه ده که دته مولیانو وویل چې یاره دعا کوه خو وسیله کې رسول الله مبارک مه پیش کوه دا بدعت دی او دا شرک دی تاسې بعضې مولیان نه به تاسې اورېدلي وي دا خبرې کنه چې وسیله مه نیسه ته قرآن کریم تلاوت کوه ته چې تلاوت کې کله شپږمې سفارې ته ورسېږي نو په شپږمه سفاره کې سوره مائده چې کله راشي هغه چې داسې ښه تلاوت کې د سفارې دریم پاو ته ورقریب شي نو تا ته به دا آیت راشي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله اے د ایمان والاو د الله تعالی نه ویریږئ وابتغوا الیه الوسیله الله تعالی ته وسیلې ونیسئ الله تعالی ته وسیلې ونیسئ قرآن کریم کې به تا ته راشي چې الله تعالی ته وسیلې ونیسئ ښه اوس دا چې مولیان پکې وایي نه په عمل به یې نیسي او په ذات به یې نه نیسي دا خو د ملا کاروایي ده دلته که نه قرآن کریم کې خو دا ټکي نشته که نه چې په عمل یې نیسه او په ذات یې مه نیسه دا ټکي قرآن کریم کې نشته دا د ملا کاروایي ده چې دلته استاد خپل مسلک ښایي او په بل مسلک باندې رد کوي د ملا هغه کاروایي چې ځان نه جوړه د هغې کې ګوتې مه وه که نه قرآن کریم ته راشه هغه تا ته وایي چې الله تعالی ته وسیلې ونیسه رد خو په هغه چا راغی چې هغه مجرد د وسیلې دشمن دی که نه چې هغه وایي یاره به ډایرکټ ما ته ډایرکټ غواړم نو وسیلې ته څه ضرورت دی نو بیا ولې الله تعالی وایي چې الله تعالی ته وسیلې ونیسه دا عمل بیا ولې وسیله کې ډایرکټ غواړه که نه دا ولې رب کریم درته وایي واستعینوا بالصبر والصلاة الله تعالی نه مدد وغواړئ دعا ورته وکئ خو بالصبر والصلاة خو دا خپل مونږ چې د کړی دا ورته پیش کا او دا صبرونه چې د کړي دا ورته پیش کا خو به ډایرکټ یې غواړه نو دا وسیله کې عمل به ولې یادوي